د مچلغو بند د څومره اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري؟ آیا دغه بند د برېښنا د تولید ظرفیت هم لري؟ ولې تر دې دمه دغه بند نه دی رغېدلی؟ د مچلغو بند د پکتیا ولایت مرکز په 25 کیلومترۍ احمد ابا ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه بند د امیر امان الله خان له ماسټر پلان څخه دی چې لومړی ځل یې په 2008 کال کې چارې پیل شوې، خو د اداري فساد او خراب امنیت له امله یې کارونه پر مخ نه تلل. د پلان له مخې دغه بند د 15.3 میلیونه متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري او کولی شي چې 2300 هکتار ځمکه هم خړوبه کړي. د یادولو وړ ده چې دغه بند به په راتلونکي کې د 400 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت هم ولري. د مچلغو بند د برېښنا د تولید او ځمکې خړوبولو ترڅنګ زرګونه کورنیو ته د څښاک اوبه هم برابروي. په دې وروستیو کې اسلامي امارت د دغه بند د جوړولو پلان لري چې د یاد بند د امنیت ساتلو لپاره د عامه ساتنې ملي تصدۍ معاینیت امنیتي ځواکونه شپه او ورځ په میړانه له مچلغو بند څخه ساتنه کوي او چاته اجازه نه ورکوي چې د دغه بند امنیتي فضا ناامنه کړي. او د مچلغو د بند قطعې ریسارکان په صفت د شپږ میاشتې کېږي چې دنده ترسره کوم. اوس هم روان یو چې د مونږ ملګرو چې کوم په غزمې باندې دی هلته د بنده نه ساتنه کوي هغو معلومات وخلو ګوري چې مونږ منطقه کې الحمدلله چې کوم مسؤلیتونه مونږ ته سپارل شوي دي هغه ښه په ډاډ او اطمینان سره هغه مونږ ترسره کوو.